یو وخت په یو کوچني کلي کې یو سړی اوسېده. هغه د خپل زوی په اړه ډېر اندېښمن و، ځکه چې زوی یې سست او بې پروا و. هغه هیڅ کار نه کاوه او ټول ورځ به یې په کلي کې دلته او هلته ګرځېده. یو ورځ یې پلار پرېکړه وکړه چې خپل زوی ته یو مهم درس ورکړي. هغه خپل زوی راوباله او په نرمه لهجه یې ورته وویل: زوی، په المارۍ کې یو ساعت ایښی ده، هغه راته راوړه. هلک المارۍ ته ولاړی، ساعت یې راواخیست او بېرته پلار ته راغی. پلار ساعت ته وکتل او بیا یې وویل: اوس دا ساعت بازار ته یوسه. له هر چا سره چې مخ کېږې پوښتنه ځینې وکړه چې دا ساعت په څو روپیو ارزي. هلک سر وخوځاوه او ساعت یې بازار ته یووړ. هغه ساعت خلکو ته وښود. یو سړي وویل دا 500 روپۍ ارزښت لري، او بل وویل 1000 روپۍ، او بل چا وویل 800 روپۍ. هر چا بیل بیل قیمت ووایو. ځینو خو یو شان قیمت هم ووایو، خو هیڅوک په یو نظر نه و سره سلا. هلک کور ته ستون سو او ویل: پلاره، هر چا د ساعت بیل بیل قیمت ووایو، ځینو 500، ځینو 800 او ځینو 1000 روپۍ. پلار مسکی سو او ویل: ښه ده، ساعت بیرته المارۍ کې کېږده. بله ورځ پلار بیا خپل زوی راوباله او ورته ویل چې هماغه ساعت راوړه. هلک ساعت راوړ او پلار ته یې ورکړ. بیا پلار وویل: اوس بیا بازار ته ولاړ سه، خو دا ځل د ساعت قیمت پوښتنه مه کوه، بلکې د ساعت دننه د وخت قیمت پوښتنه وکړه. هلک حیران سو، خو نه پوهېده چې پلار یې څه وایي، خو بیا هم خبره یې ومنله او بازار ته ولاړی. هغه له خلکو وپوښتل: د دې ساعت دننه وخت په څو ارزي؟ خلکو ورته په عجیبه سترګو وکتل. ځینو پرې وخندل، ځینو ورته وویل چې ځه ولاړ شه، ځینو وویل دا څه احمقانه پوښتنه ده. هلک شرمېدلی او خفه سو. په پای کې هغه یو کوچنی دوکان ته ورسېدی، چېرته چې یو زوړ سړي د ساعتونو ترمیم کاوه. کله چې هلک همدا پوښتنه ترې وکړه، زوړ سړی لږ ودرېد. هغه هلک ته په مهربانۍ مسکی سو. هغه پوه سو چې هلک څه پوښتل غواړي. په نرمه لهجه یې ورته وویل: زویه، وخت ته قیمت نسي ټاکل کېدای. ته که میلیونه روپۍ هم ورکړې، د خپل ژوند یوه ثانیه هم بیرته نسي اخیستلی. له همدې امله باید خپل وخت په سمه توګه وکاروو. هلک په غور واورېدل. زوړ سړي دوام ورکړ: وخت یو بد شی او یو ښه شی لري. بد دا چې تیریږي، او ښه دا چې ته خپله ټاکلی سې چې څنګه یې وکاروې. په دې نړۍ کې هر انسان په ورځ کې 24 ساعته لري، که شتمن وي که غریب وي. توپیر یوازې دا دی چې څوک خپل وخت څنګه کاروي. د هلک سترګې له پوهې ډکې شوې. د هغه په زړه کې بدلون راغی. هغه له زوړ سړي مننه وکړه او زر کور ته ستون سو. هغه خپل پلار ته هر څه وویل، بازار کې ورسره سوي وو. پلار یې په ویاړ مسکی سو او لاس یې د زوی پر اوږه کېښود. له همهغې ورځې وروسته د هلک ژوند بدل سو. هغه سخت کار پیل کړ. هغه خپل وخت په سمه توګه کارول پیل کړ او نور خپل وخت نه ضایع کاوه. هغه د هرې شېبې رښتینی ارزښت وپېژند. ملګرو، وخت د ټولو لپاره وړیا دی، خو بې قیمته دی. ته یې نسي اخیستلی، خو کارولی یې سې. نه یې شې ساتلی، خو لګولی یې سې. کله چې یو ځل ولاړ سي، بیا هېڅکله بیرته نه راګرځي. نو خپل وخت په هوښیارۍ سره وکاروه.